د دې موجوده غمگین حالاتو لپاره رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ډیره ناشنا نسخه فرمایلی ده چې د غمونو څخه د نجات، د مشکلاتو د حل او د رزق د پراخۍ لپاره ډیره مجربه ده، او دا داسې نسخه ده چې هغه ډیر وخت هم نه نیسي او ډیره زیاته اسانه ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من لزم الاستغفار، کم څوک چې ډیر استغفار وایي، استغفر الله العظیم، دا خپل ورد ګرځولی وي، همیشه یې په خوله کې د استغفار الفاظ وي، استغفار وایي، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، الله ربی العزال به د هرې تنګۍ څخه د راوتلو لار ورته خلاصه کړي، چې د هر مشکل څخه راووځي، د مشکلاتو خلاصون به پیدا کړي په دې کې. ومن كل هم فرجا، او دویمه عظیمه فایده ده چې نن سبا ډیر زیات مسلمانان ورونه او خویندې ورسره مخ دي، غم دي. الله رب العزال به د غمونو څخه نجات ورته پیدا کړي، هر غم څخه به الله خلاصون ورته پیدا کړي. ورزقه من حیث لا یحتسب، او رب العزال به د داسې ځای څخه رزق ورکړي چې د ده به هغه ځای په ګمان کې هم نه وي. ګورئ، دا درې عظیمې فایدې دي چې په دې موجوده حالاتو کې اکثریت مسلمانانو سره مخ دي، غمونه کې ډوب دي، مشکلاتو سره مخ دي، او د رزق د تنګۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې درې سره مشکلاتو د حل لپاره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د استغفار نسخه فرمایلی ده. نو دا درې مسائل په دې دور کې، په دې اوس موجوده حالاتو کې عظیم ترین مسائل دي، د هغې حل په استغفار کې دی. نو استغفار خپل ورد وګرځوئ، همیشه یې وایست. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې معصوم دی، هغه هم وایي زه د خپل رب څخه په ورځ کې 100 واره معافي غواړم، استغفار غواړم، استغفار وایم. ما او تا چې امتیان یو باید همیشه استغفار خپل ورد او خپله وظیفه وګرځوو.